د لوی او پاک څښتن په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. انشاءالله چې روغ جوړ وای موږ او تاسې د هیر عددي الجبر پای ته ورسولو. یوازې د عددي الجبر مسایل پاتې دي. انشاءالله مسایل بیا هم په 2 برنامو کې د هیره خلاص کو. په دې سره عددي الجبر پای ته رسیږي. د مسایلو په پای ته رسیدو سره انشاءالله راتلونکی درس به حرفي الجبر وي. حرفي الجبر چې واړه کنکوري درسونه دي بنهایته مهم دي، باید تاسو په دقیق ډول تحقیق کړئ. رزو مسایلو ته په لومړی سوال کې راکړل شوي دي -8 مثبت -2 -12 مثبت -2 وایي صدا کوي. که چیرې وغواړو دای په دا صدا کو نو هر علامه چې د قوس مخکې وي باید عدد ته ضرب کړلی شي. په دې ډول همدغه د جمع علامه باید ضرب کړلی شي داخل د عدد ته. په همدې ډول دا علامه باید ضرب کړلی شي. په همدې ډول دا علامه باید ضرب کړلی شي داخل د عدد ته. په دې ډول ضربولی شو. دقت وکړئ. لومړی منفیتی په خپل حال باندې لیکو. منفیتی په خپل حال باندې لیکو. مثبت ضرب منفي له منفي سره مساوي کیږي. په تیر درسو کې موږ او تاسې زده کړي وو کله چې مثبت عدد ضرب کو مثبت سره مساوي کیږي، کله چې منفي عدد ضرب کو هم له منفي سره مساوي کیږي. لیکن که مثبت له منفي سره ضرب کړل شي حاصل منفي لاسته راځي. په دې ډول که چیرې ضرب کو مثبت ضرب مثبت مساوي کیږي له مثبت سره، یا که چیرې منفي له منفي سره ضرب کو هم مثبت سره مساوي کیږي. لیکن که مثبت ضرب کو له منفي سره حاصل هم منفي کیږي، یا که منفي ضرب کړل شي له مثبت سره بیا هم حاصل له منفي سره مساوي کیږي. دا مو په تیر درسو کې زده کړي وو. نو کله چې مثبت له منفي سره ضرب کو له منفي سره مساوي کیږي دوی په خپل حال باندې لیکو، یعنی منفي 2 کیږي. منفي ضرب منفي مثبت سره مساوي کیږي 12. مثبت 12 مثبت ضرب منفي مساوي کیږي له منفي 2 سره. موږ ویلو کله چې عدد د جمع او تفریق په حالت کې وي نو هم علامه عدد سره یو ځای کوو. په دې ډول -8 له -2 او -2 سره یو ځای کوو. دا چې د دوی علامه منفي ده علامه منفي لیکو، عدد سره جمع کوو چې مساوي کیږي د -12 سره. مثبت 12 په خپل حال باندې -12 مثبت 12 مساوي کیږي له 0 سره. ولې؟ ځکه عدد د یو شان یا مساوي د علامې مختلف دي نو حاصل له 0 سره مساوي کیږي. دویم سوال ته دقت کوئ. په دویم سوال کې راکړل شوی دی -25 منفي ضرب منفي مثبت 3 منفي ضرب منفي مثبت 14. کله چې مثبت 3 مثبت 14 سره جمع کو نو مساوي بشي د مثبت 19 سره. -25 په خپل حال باندې موږ زده کړي په تیرو درسونو کې چې کله 2 عدد مختلف علامو درلودونکي علامه د هغه عدد په نظر کې نیول کیږي چې لوی وي. ځکه 25 عدد لوی ده له 19 څخه نو علامه باید د 25 ولیکو، یعنی منفي علامه عدد تفریق کیږي. کله چې 25 19 سره تفریق کو مساوي کیږي له 6 سره نو -6 حاصل ده. دریم سوال ته دقت وکړئ. د دریم سوال صدا کولو لپاره 8 -3 مساوي کیږي له 5 سره. منځنۍ علامه مثبت ده مثبت لیکل کیږي. لومړی باید په داخل کې قوسونه صدا کړلی شي. په دې ډول 5 -6 مساوي کیږي له -1 سره له -1 سره. -8 -1 مساوي کیږي له -1 سره. 8 -1 له -1 سره مساوي کیږي. قوس په ترتیب سره باندې او مثبت 3 په خپل حال باندې لیکو. نو مثبت 5 په خپل حال باندې مثبت -1 منفي ضرب منفي مساوي کیږي له مثبت 1 سره
قوس په خپل حال باندې مثبت 3 منفي یو بولی مثبت یو سره د منځه لاړ شي 8 5 مثبت 3 مساوي کیږي لی مثبت 8 سره نو حاصل مساوي ده لی مثبت 8 سره. څلورم سوال ته دقت وکړئ. کچېرې په دې ډول سوال درکړل شوی وي یعنی تاسو دقت کوئ منفي لس مثبت لس منفي 15 مثبت 15 په همدې ډول تکرار شوی ده. نور هم منفي 1.5 جمع مثبت 1.5 نو په دې کې موږ تاسو کولی شو همدا عدد منفي لی مثبت سره په ترتیب سره اختصار کو. منفي 15 لی مثبت 15 سره مون په همدې ډول که نور عدد دلته کوم چې شتون لري هغه هم اختصار کیږي. منفي 1.5 اختصار کیږي د مثبت 1.5 سره نو حاصل مساوي کیږي د مثبت 5 سره. حاصل مساوي کیږي د مثبت 5 سره. پنځم سوال ته دقت وکړئ. په پنځم سوال کې راکړل شوی دی منفي 3 وایي ضرب کوي لی مثبت 4 سره او جمع کوي د منفي 12 ضرب منفي 2 سره. مخکې د دې چې جمع تر سره کو باید د ضرب حالت ساده کو. منفي ضرب مثبت مساوي کیږي لی منفي سره 3 ضرب 4 لی 12 سره مساوي کیږي. جمع علامه په خپل حال باندې لیکو. منفي ضرب منفي بیا هم مثبت کیږي مثبت مخکې نه لیکل شوی ده. 1 ضرب 2 2 کیږي 2 ضرب 2 مساوي کیږي لی 4 سره. نو اوس کولی شو په اسانۍ سره یې ساده کو. منفي 12 مثبت 14 د هغه عدد علامه لیکل کیږي چې لوی 24 لوی دی لی 12 څخه د 24 علامه باید ولیکلی شي. نو عدد تفریح کیږي 12 که 24 سره تفریح کو مساوي کیږي لی 12 سره نو حاصل مساوي کیږي مثبت 12. کچېرې په دې ډول ولرو لسم سوال به دلته ولیکو. کچېرې په دې ډول ولرو منفي 3 ضرب مثبت 4 لومړی باید علامې ضرب کړلی شي. علامې منفي ضرب مثبت منفي کېږي 3 4 لی 12 سره مساوي کېږي. یا کچېرې په دې ډول ولرو منفي 3 ضرب منفي 11 لومړی باید علامې ضرب کړلی شي. منفي ضرب منفي مثبت کېږي 3 ضرب 11 مساوي کېږي 3 یعنی مساوي کېږي لی 3 سره 1 ضرب 3 1 ضرب 3 بیا هم 3 کې کچېرې جمع کو لومړی مو ضرب کول دویم ځل دپاره جمع کېږي 3 په خپل حال 3 شپږ کېږي 3 په خپل حال لیکل کېږي نو مساوي کېږي لی 3 سره یعنی مثبت 3 سره مساوي کېږي. دا په دې معنا چې لومړی باید علامې ضرب کړلی شي. علامې یو له بل سره ضرب کړلی شي هغې څخه وروسته عدد باید ضرب کړلی شي. شپږم سوال ته دقت وکړئ. په شپږم سوال کې راکړل شوي دي منفي 14 تقسیم پر مثبت 2 جمع کوئ تاسو د 21 تقسیم پر او باندې. منفي تقسیم پر مثبت لی منفي سره مساوي کېږي. په دې ډول علامې مو زده کړې وي. که چیرې مثبت تقسیم کړلی شي پر مثبت باندې لی مثبت سره مساوي کېږي. که چیرې منفي تقسیم کړلی شي پر منفي باندې بیا هم لی مثبت سره مساوي کېږي. که چیرې منفي پر مثبت تقسیم کړلی شي هم منفي سره مساوي کېږي او که مثبت پر منفي تقسیم کړلی شي هم لی منفي سره مساوي کېږي. په دې ډول مو د تقسیم حالت دپاره علامې زده کړې وي. نو منفي تقسیم پر مثبت لی منفي سره مساوي کېږي. همدلته موږ زده کړی وو چې منفي تقسیم پر مثبت مساوي کېږي لی منفي سره. 14 تقسیم پر 2 مساوي کېږي لی 18 سره مثبت علامه په خپل حال باندې لیکو. 21 تقسیم پر 2 مساوي کېږي لی 3 سره ځکه 3 ضرب 2 لی 21 سره مساوي کېږي. منفي 18 مثبت 3 علامې مختلفې دي. علامات د هغه عدد لیکل کېږي چې لوی وي. 18 لوی د عدد تفریح کېږي. 18 که چیرې لی 3 سره تفریح کو مساوي کېږي لی 15 سره. نو منفي 15 حاصل په لاس باندې راغلو. اووم سوال ته دقت وکړئ. اووم سوال د مطلقه قیمت په اړه ده.
په عددي الجبر کې دویمه برنامه د مطلقې قیمت په اړه وه. که چیرې تاسو مشکل لرئ مهرباني وکړئ همغه برنامه وګورئ، انشاءالله مشکلات به مو راکم شي. منفي 3 کله چې مطلقه قیمت څخه خارجېږي مساوي کېږي له مثبت 3 سره. مثبت علامه په خپل حال باندې لیکو او که چیرې مثبت 3 له مطلقې قیمت څخه خارج کړل شي هم مساوي کېږي له 3 سره. 3 مساوي کېږي له 6 سره. په دې ډول حاصل لاسته راوړلی شو. یعنې دقت وکړئ که چیرې ولرو منفي 200 مطلقه قیمت مساوي کېږي له 200 سره علامه مثبت کېږي، یا که چیرې ولرو په دې ډول مثبت 200 مطلقه قیمت کې بیا هم مساوي کېږي له 200 سره. په دې ډول کولی شو ساده کو. اتم سوال ته دقت وکړئ. په اتم سوال کې راکړل شوي دي 25 منفي 10 منفي مطلقه قیمت 10 منفي مطلقه قیمت منفي 4 مطلقه قیمت. تر ټولو لومړی باید همدغه د منفي 4 مطلقه قیمت ساده کو. تر ټولو لومړی باید همدغه مطلقه قیمت ساده کو. لومړی مطلقه قیمت په خپل حال باندې لیکو 25 منفي مطلقه قیمت 10 منفي. کله چې 4 مطلقه قیمت ساده کو مساوي کېږي له مثبت 4 سره. مطلقه قیمت په خپل حال باندې مطلقه قیمت 25 په خپل حال باندې منفي 10 منفي 4 مساوي کېږي له 6 سره. د 6 مطلقه قیمت هم مساوي کېږي له 6 سره. دویم ځل دپاره دویمه قیمت مطلقه ساده کوو مساوي کېږي له 6 سره. نو کله چې 25 څخه 6 تفریق کو لومړی باید تفریق یعنی په دهیر کې کوم عدد چې شتون ولري همه باید ساده کړل شي. مساوي کېږي له 19 سره. مطلقه قیمت د 19 هم مساوي کېږي له 19 سره. په دې ډول یې ساده کولی شو. دقت وکړئ همدغې سوال ته مشابه یو سوال لیکم. که چیرې ولرو مطلقه قیمت 8 منفي 3 مثبت 2 وای دغه تاسو ساده کوئ. لومړی باید عدد ساده کو. په دهیر د مطلقه قیمت کې 8 که چیرې له 2 سره جمع کو له 10 سره مساوي کېږي. یعنې په دې ډول دقت وکړئ 10 منفي 3 همدا عدد باید ساده کړل شي نور خام چې مساوي کېږي له 9 سره. مطلقه قیمت په خپل حال باندې اوس کولی شو مطلقه قیمت ساده کو چې مساوي کېږي له 9 سره. یعنې کله چې مطلقه قیمت په دهیر کې عدد د ساده کولو وړ وي لومړی باید هماغه ساده کړل شي. هغې څخه وروسته کولی شو مطلقه قیمت ساده کو. نهم سوال ته دقت وکړئ. په نهم سوال کې لیکل شوي دي منفي 8 تقسیم کوي تاسو پر منفي 8 مطلقه قیمت تقسیم کوي پر مطلقه قیمت دی منفي ضرب تقسیم پر 25 مطلقه قیمت. دا په دې ډول دقت وکړئ د منفي 8 مطلقه قیمت مساوي کېږي د مثبت 8 سره. تقسیم علامه په خپل حال باندې لیکو. مطلقه قیمت په خپل حال لیکو ځکه په دهیر کې کوم عدد چې دی هغه باید لومړی ساده کړلی شي. منفي ضرب تقسیم پر 25 یعنې په دې ډول باید ولیکلی شي مطلقه قیمت دی منفي ضرب تقسیم پر 25 باندې مطلقه قیمت مساوي کېږي. یو ضرب 25 له 25 سره مساوي کېږي. 4 ضرب 25 مساوي کېږي له 3 سره. نو لیکلی شو 8 تقسیم مطلقه قیمت منفي په صورت کې 40 پاتې کېږي. یو 0 پر 4 پاتې کېږي چې 4 سره مساوي منفي 4 تقسیم یو مساوي کېږي د منفي 40 سره. نو لیکلی شو 8 تقسیم پر مثبت 40 چې علامه کله چې عدد د مطلقه قیمت څخه خارجو علامه تغییر کوي. که چیرې وغواړو اختصار وکړو هم صورت او هم مخرج پر 2 دیویش ورده صورت له 4 سره مساوي کېږي مخرج له 2 سره مساوي کېږي. نو بیا نور هم په ویش ورده که پر 2 یو شو هم صورت او هم مخرج مساوي کېږي له 10 سره بیا هم کولی شو پر 1 پر 2 باندې شو
چې مساوي کېږي له 5 سره، یعنی حاصل مساوي کېږي 1/5 باندې. په دې ډول کولی شو مطلقه قیمت صدا کو. که چیرې په چرجبه کې 8 پر 40 ونه لري نو حتما مې په دې کې اختصار کړی وي. نظر اختصار ته جواب یا په نښه کړی. یو څو سواله دي تکات په اړه دي، دا هم باید په نننی درس کې ساده کو. د تکات په اړه موږ د قوانینو په اړه جلا برنامه جوړې کړې وي او د تکات د پیژنګلوۍ په اړه مو جلا برنامه جوړه کړه. که چیرې تاسو په تکات کې مشکل لرئ مهرباني وکړئ هماغه برنامې وګورئ، انشاءالله چې په تکات کې به مو مشکلات یو څه اندازه راکم شي. یو سوال یې راکړل شوی ده 4 وارې 3 تکرار شوی ده، جمع 5 ځلې 2 تکرار شوی ده. وایي دغه ساده کوي. په دې ډول ده 3 ضربې 3 ضربې 3 ضربې 3 مثبت 2 ضربې 2 ضربې 2 ضربې 2 ضربې 2. وایي دغه تاسو ساده کوي، یعنی تکات ته تبدیل کوي. تکات ته څه ډول تبدیلوو؟ موږ یو قانون یادوو د ضرب حالت دپاره چې قاعدې مساوي له قاعدو څخه یوه قاعده توانونه جمع کوو. د درو چې قاعده ده 1 3 لیکو، توانونه د واړو اعدادو له یو سره مساوي دي، 1 جمع 1 2 2 جمع 1 3 3 جمع 1 مساوي کېږي له 4 سره. مثبت علامه په خپل حال باندې لیکو، له 2 څخه یوازې 2 لیکو، توانونه جمع کو کچېرې جمع کو مساوي کېږي له 5 سره. یعنی حاصل ده 3 په توان د 4 جمع 2 په توان د 5. په دې ډول کولی شو د تکات همدغه سوال ساده کو. کله چې قاعدې مساوي له قاعدو څخه یوه قاعده توانونه یې سره جمع کوو. یو بل سوال ته دقت وکړئ. ویلي دي که چیرې x ضرب له x ضرب له x د ضرب په حالت کې وي له y ضرب y ضرب y ضرب y ضرب زائد ضرب زائد سره، وایي تاسو یې ساده کوئ. قاعدې مساوي دي له قاعدو څخه یوه قاعده لیکو، له قاعدو څخه یوه قاعده لیکو، توانونه یې جمع کوو. په دې ډول دقت وکړئ. x ضرب x ضرب x یعنی پر ځای یوازې لیکو x په توان د 3، y 4 ځلې ذکر شوی ده ضرب y په توان د 4 زائد 2 واره ذکر شوی ده لیکو زائد په توان د 2. دا که چیرې د جمع په حالت کې وه بیا موږ لیکلی شو 3x ضرب 4 وای، یعنی دوی مو سره ضرب کول. فرض که دوی ترمنځ علامه د جمع حالت کې وه مثبت 4 وای، د جمع په حالت کې لیکل مو مثبت 2 زائده. دا چې دوی د ضرب په حالت کې د قاعدو څخه یوه قاعده نیسو، توانونه یې جمع کوو. په دې ډول کولی شو ساده یې کو. 18 سوال ته دقت وکړئ. په 18 سوال کې راکړل شوي دي وایي 2 په توان د 6 تاسو د ضرب حالت ته تبدیل کړئ. 2 په توان د 6 د ضرب حالت ته تبدیل کړئ. دا څه ډول تبدیلیږي؟ دا په دې معنی چې 2 په خپل ځان کې 6 ځلې ضرب کړل شوي دي، یعنی مساوي کېږي 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 سره مساوي کېږي. که چیرې وغواړو نورې ساده کو نو لیکلی شو 2 په توان د 6 مساوي کېږي له 4 سره، یا 2 که چیرې په خپل ځان کې 6 ځلې ضرب کړلی شي مساوي کېږي له 4 سره. په دې ډول کولی شو ساده یې کوم. یو بل مثال ته دقت وکړئ. په دې کې راکړل شوي دي وایي 3 په توان د 18 که چیرې 4 ځلې ذکر شوي ساده یې کوي. یعنی په دې ډول 3 په توان د 18 ضرب 3 په توان د 18 ضرب 3 په توان د 18 ضرب 3 په توان د 18. قاعدې مساوي دي له قاعدو څخه یوه قاعده لیکو، توانونه یې جمع کوو، یعنی 18 مثبت 18 مثبت 18 مثبت 18. په دې ډول کولی شو ساده یې کو. 18 22 سره مساوي کېږي 18 مساوي کېږي 18 مساوي کېږي له 2 سره، یعنی حاصل مساوي کېږي
3 په توان د 2 3 په توان د 2 په دې ډول کولی شو صدایي کو. د نن ورځې مسایل همدومره بس دي. راتلونکی درس هم د عمومي عددي الجبر عمومي مسایل دي. هماغه کې به هم په دقت کې ځینې مسایل حلو، هغه مسایل چې اړین دي، او هم به په جذرونو کې مسایلو باندې کار کوو. راتلونکي برنامه هم مهمه ده د عددي الجبر دپاره، ځکه هغه مسایل کې دي چې ما په تیرو درسونو کې پایبندي کار کړی نه ده یا مهم دي، هغه سوالونه ما راټول کړي دي. د راتلونکي ورځې درس په پای ته رسیدو سره عددي الجبر پای ته رسیږي. راتلونکی به انشاءالله هغه پسې حرفي الجبر مخکې مې هم یادونه درته وکړه چې هغه بېنهایته مهم ده. حرفي الجبر واړه کنکوري درسونه دي، باید دقیق ډول یې وګورئ او په دقیق ډول تاسو تعقیب کوئ. په نن ورځ درس همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ.